د ننګرهار د بېسود ولسوالۍ اړوند د کیرتي کټ سیمه په دغه سیمه کې تېره شپه شاوخوا 12 بجې د پاکستاني جیټ الوتکو لخوا د شهاب الدین په نامه د عام کس پر کور باندې برید شوی دی. د عیني شاهدانو په وینا چې په دغه برید کې شاوخوا 21 کسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي تېره شپه د پاکستاني پوځي رژیم د ننګرهار بېلابېلو سیمو کې بریدونه کړي چې یو هم د بېسود ولسوالۍ ګردي کڅ سیمه کې د یو ملکي وګړي پر کور برید دی چې پر مهال یې 19 تنه شهیدان او 15 ټپیان شوي. پاکستاني جیټ الوتکو نن شپه 12 بجې د خوږیاړو غنیخیلو او بېسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې بمبارونه وکړل چې اوس فلحال دغه بېسود ولسوالۍ مربوطه سیمه ده چې د شهاب الدین په نامه د یو کور 23 نفر تر خاورو لاندې چې 15 نفر یې راویستل سوي دي، هغه زخمیان دي او نور تر خاورو لاندې دي. د هغو د ایستلو هڅې مجاهدین اخته دي او د هغو د ایستلو هڅې روانې دي. د قرباني شوي کورنۍ غړی وایي تېره شپه ناوخته یې پر کور د پاکستاني پوځي رژیم جیټ الوتکو برید وکړ چې د کورنۍ 22 تنو ته یې مرګ ژوبله واوښته. بېګا 12 بجې وې او برید وشو. زه په خپله کوټه کې وم، ماشومان هم راسره وو او دې خوا مې پلار کوټه و، هغې کې دا زما بچي ټول ورسره پراته وو، لورګانې مې وې او بچي مې وو. او خوا مې بل ورور و، هغې سره زنانه وې او خپل 2 ماشومان ورسره وو. هغه بس چې راووتلم یو ترور مې غېږ کې راغستی و چې دلته بار راووتم، زوی مې په دغه زخمي پروت و. ما ته ویل لالا دلته راشه دا ما اوچت کا. هغه مې هم راوچت کړ، دې میدان ته مې راوړو او بیا نور نه پوه شو، یو کس هم معلوم نه دی. ټول 21 کسان کو 22 کسان خو ټول مړه دي. ما سره 3 ماشومان کور کې دي، یو ښځه ده، نور ټول پته نه لري. یو زوی مې زخمي دی. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس وایي د ننګرهار حوزوي روغتون ته د پیښې له ځایه 8 جسدونه او 2 ټپیان وروړل شوي دي. تر دې دمه پرې زموږ د شفاخانې ته 8 کسان شهیدان وړل شوي دي او 2 زخمیان وړل شوي وو. زخمیانو حالت ښه دی الحمدلله، اپریشنې وشولې. د فلحال موږ ورغو، وضعیت ته مو کتو، وضعیت یې ډېر لوړ دی او شهیدان خو خپلو کورنیو ته انتقال شول چې هغوی هلته دفن کړي. اخوا د سیمې اوسیدونکي وایي تېره شپه له وحشته ډکه وه او برید دومره زورور و چې لرې پرتې سیمې هم ولړزولې. بیخي وضعیت وحشتناک و، بیخي څوک د کوره ډرون ګرځېدله، بیخي څوک د کوره نه شو راوتی. جیټ چې راغله دلته یې بمبار وکړه، داسې لاړله، بیا واپس په تورخم باندې لاړله، بیا داسې تقریبا غرار یې موږ اورېدې چې داسې لاړله. دلته چې چغې شو موږ ټولو دلته په کور کې که 10 نفر وو که 15 نفر وو که 2 نفر وو، ټولو دلته ځان راورسو. تقریبا 12 بجې شاوخوا وې چې جیټ رالی یو سره ډرون وه او غراز وشو. د غراز کې تقریبا زمونږ کور 1 کیلومتر شاوخوا کې دی. هلته دا کوټې دومره وړقېدلې، موږ ویل لیکن دا بم زمونږ کور کې والوته. خو دغه چې دي دا زمونږ ډېر نږدې دوستان دي او ملګري مې دي ډېر نږدې، چې زنګ مې وویل داسې تره کور مې په بم الوتې او کلیوال ځان سره ټول خبر کړه. چې راورسېد اوس سمدستي یو زخمي وتې ما واچو چې یو لږ مزل هم وکړه، بس هغه شهید شو. د یادولو ده چې د پاکستاني پوځي رژیم لخوا د ننګرهار پر غنیخیلو او خوږیاڼو ولسوالیو هم همدا تېره شپه بریدونه ترسره شوي دي.